یوازې دا نه چې زه تا سره مرسته کوم بلکې زه ستا ورور هم سپورټ کوم. د داسې جملو ویلو دپاره چې دی موږ په انګلیش لنګویج کې یو ځان ته سټرکچر لرو. نو نن به موږ خبره کوو د یو څو کامن سټرکچرو په اړه باندې چې ډیر مهم دي په ورځني ژوند کې. نو د داسې جملو ویل دپاره چې دی موږ سټرکچر لرو not only plus subject plus verb plus complement but also plus subject plus verb plus complement. For example, not only I help you یوازې دا نه چې زه تا سره مرسته کوم but also I support your brother لیکن همدارنګه زه ستا ورور هم سپورټ کوم. Not only I'm poor یوازې دا نه چې زه غریب یم but also لیکن همدارنګه I'm very intelligent زه ډیر ذهین یم. ذهینه intelligent ذهین کس چې کوم ډیر تیز ذهنیت لري یا شیان ډیر تیز زده کوي. Not only you work یوازې دا نه چې ته کار کوي but also you study hard ته ډیره سخته مطالعه هم کوي. study hard مطلب دا یو کس چې ډیره study کوي. Not only she is lazy یوازې دا نه چې هغه ډیره تنبله ده but also لیکن she is very impolite هغه ډیره بې ادبه هم ده. impolite بې ادبه. Not only they are happy یوازې دا نه چې هغوی خوشحاله دي but also لیکن همدارنګه they are loaded هغوی پیسه دار دي مالدار دي. loaded مالدار هغه کس چې پیسې ډیرې لري. Not only I can teach یوازې دا نه چې زه درس ورکوم but also لیکن همدارنګه I can be a good doctor زه یو ښه ډاکټر هم کېدلی شم یعنی یو ټیچر هم یم او د هغې ترڅنګ ډاکټر هم. مطلب د دې جملې داسې دی not only I can teach یوازې دا نه چې زه درس ورکولی شم but also لیکن همدارنګه I can be a good doctor یو ښه ډاکټر هم کېدلی شم یا جوړېدلی شم. بی مطلب لکه کومو سنټنس کې چې تاسو بی ګورئ د هغې مطلب جوړېدل دی. I will be a doctor یعنې زه به یو ډاکټر جوړ شم. بی په هغه جملو کې کاریږي چې جوړېدلو معنا کمزي کې تاخلي چې زه به داسې جوړ شم انجینیر به جوړ شم ډاکټر به جوړ شم ټیچر به جوړ شم په هغه ځای کې بی تاسو کارولی شئ. نو دا موږ سره و یو کامن سټرکچر not only but also دا موږ سره یو داسې سټرکچر و چې د دې په مرسته موږ کولی شو په ورځني ژوند کې یو ډېرې ښکلې او ښایسته جملې جوړې کړو. دویم سټرکچر provided that په دې شرط د دې مطلب دی په دې شرط یعنی زه په تا باندې باور کوم خو په دې شرط چې ته به ما سره مرسته کوي. نو داسې جملو ویلو دپاره موږ سره یو سټرکچر دی subject plus verb plus complement plus provided that plus subject plus verb plus complement یعنی په اول کې به سبجیکټ وي بیا به ورب وي بیا به موږ سره کمپلیمنټ وي بیا به موږ سره provided that د هغې نه بعد به بیا سبجیکټ بیا ورب بیا کمپلیمنټ. I believe you زه په تا باندې باور کوم provided that خو په دې شرط you help me چې ته به ما سره مرسته کوي. I believe you زه په تا باندې باور کوم یقین کوم provided that خو په دې شرط you help me چې ته به ما سره مرسته کوي کومک به کوي. We invite her موږ هغې ته دعوت کوو provided that خو په دې شرط she comes early چې هغه وختي راشي. We invite her موږ هغې ته دعوت کوو provided that خو په دې شرط she comes early چې هغه وختي راشي. They help us هغوی موږ سره مرسته کوي provided that خو په دې شرط we pay their loan چې موږ به د هغوی قرض ادا کوو یعنی قرض به ورکوو. They help us هغوی به موږ سره مرسته کوي provided that خو په دې شرط we pay their loan چې موږ به د هغوی قرض ورکوو. He drinks the tea هغه چای څکي provided that خو په دې شرط she adds sugar چې هغه جینۍ پکې بوره واچوي یعنی بوره پکې اضافه کړي. he موږ د سړي دپاره کاروو او she د ښځو دپاره یا مؤنث. he drinks the tea هغه چای څکي provided that خو په دې شرط
she adds sugar چې هغه جنۍ پکې بوره واچوي. she works more هغه ډیر کار کوي provided that خو په دې شرط we appreciate her چې مونږ د هغې قدرداني وکړو. appreciate قدرداني کول د یو چا نه مننه کول د هغه څه دپاره مننه کول چې تا ته یو څوک یو خدمت شی وکړي ته ورته بیا کولی شي ووایې I appreciate it یعنې زه د دې هر څه دپاره مننه کوم قدرداني کوم. نو دا سټرکچر مونږ سره و provided that یعنې په دې شرط یعنې زه به دا کار کوم خو په دې شرط چې ته داسې وکړي. د دې جملو ویلو دپاره مونږ سره همدا سټرکچر و subject plus verb plus complement plus provided that plus subject plus verb plus complement. یعنی اول به مونږ یو جمله وایو I believe you دا یوه complete sentence دی د هغې نه بعد به مونږ په منځ کې provided that دا لیکو د هغې نه بعد به بله جمله وایو you help me. نو دا provided that چې دی دا د دواړه جملې کنیکټ کوي د یو بل سره د دواړو سره یو بل یو ځای کوي. provided that دا دوه جملې یو ځای کوي او دا دواړه چې دی independent clause دي یعنی په تنهایی باندې معنی ورکوي. I believe you زه په تا باندې باور کوم دا یو complete sentence دی. خو کله چې موږ واچو provided that د هغې نه بعد بیا موږ مجبور یو چې یوه بله جمله هم وایو you help me یعنی زه تا باندې باور کوم خو په دې شرط چې ته ما سره مرسته وکړې. نو دا موږ سره و یو سټرکچر provided that په دې شرط. بل سټرکچر there is no need to plus verb plus complement. there is no need to یعنی نور ضرورت نشته لکه موږ چاته وایي نور ضرورت نشته چې ته داسې کار وکړي. د دې ډول سنټنسز دپاره موږ د همدې سټرکچر نه کار اخلو there is no need to plus verb plus complement یعنی د سنټنس په اول کې به تاسو دا وایي there is no need to plus verb مک سره دی shoot مطلب چغې وهل. complement به مو واچو on him یعنی there is no need to shoot on him یعنی نور ضرورت نشته دی چې په هغې باندې چغې ووهي. دویم نمبر there is no need to blame yourself ضرورت نشته دی چې نور د خپل ځان ملامت کړي. there is no need to blame yourself ضرورت نشته دی چې نور د خپل ځان ملامت کړي. blame مطلب ملامت یعنی ځان ملامت کول. there is no need to work hard نور ضرورت نشته دی چې سخت کار وکړي یعنی یو مشر راشي کشر ته وایي چې نور ضرورت نشته دی چې ته سخت کارونه وکړي نو په هغه وخت کې دا سټرکچر ته کارولی شي. there is no need to work hard ضرورت نشته دی چې نور سخت کار وکړي. there is no need to lie to me ضرورت نشته دی چې نور ماته دروغ ووایي. lie دروغ ویل. there is no need to lie to me ضرورت نشته دی چې ماته نور دروغ ووایي. there is no need to leave your job ضرورت نشته دی چې خپل جاب د خوشي کې وظیفه جاب مطلب وظیفه. there is no need to leave your job ضرورت نشته دی چې خپل وظیفه دی خوشي کې. نو دا موږ سره وو 3 common structures چې د دې په مرسته موږ چې دی په ډیلی لایف کې ډیر یو ښایسته او ښکلي سنټنسز جوړولی شو. اولنی سټرکچر موږ سره و not only but also یعنی یوازې دا نه چې زه داسې کار کوم بلکې داسې هم کوم. د دې جملو دپاره موږ د دې سټرکچر نه کار اخلو not only plus subject plus verb plus complement but also plus subject plus verb plus complement یعنی not only I help you یوازې دا نه چې زه تا سره کومک کوم but also I support your brother همدارنګه زه ستا ورور هم سپورټ کوم. په دویم نمبر کې موږ سره و provided that په دې شرط چې یعنی زه به داسې وکم خو په دې شرط چې ته داسې وکړي. د دې جملو دپاره provided that د دې نه موږ کار اخلو. نو سټرکچر داسې دی subject plus verb plus complement plus provided that plus subject plus verb plus complement. I believe you زه په تا باندې باور کوم provided that خو په دې شرط you help me چې ته به ما سره مرسته کوي. نو دا موږ سره و دویم سټرکچر.
دریم there is no need to یعنی نور ضرورت نشته. نور ضرورت نشته چې ته هلته لاړ شي. نور ضرورت نشته چې ته دلته راشي. د دې جملو دپاره موږ د دې سټرکچر نه کار اخلو. There is no need to plus verb plus complement. For example, there is no need to shoot on him. ضرورت نشته چې په هغې باندې چغې ووهي. There is no need to come here. ضرورت نشته چې نور دلته راشي. نو په دې هیله چې د دې ویډیو نه به مو ډېر څه زده کړي وي او د نورو ښایسته ښایسته درسونو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان.